جاوید امرخیل ژوند غنی بابا ملګرو جاوید امرخیل ولسمشر اشرف غنی ته څه ویلې او د ولسمشر اشرف غنی پرونی جرأت د ولس ترڅنګ د هنرمندانو زړونه هم وګټل. راځئ دلته وګورئ چې د ولسمشر محبوبیت څومره ده په هنرمندانو او ځوانانو کې. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د هیواد نوموتی حماسي سندرغاړی جاوید امرخیل ولسمشر غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د جمهور رئیس ټاکل کېدو باندې مبارکي ورکړې ده او د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی زړورتیا ستایلې ده چې د بریدونو پر مهال له دریځ څخه لرې نشو او خپل خبرو ته یې دوام ورکړ. پرون دوشنبې په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو چې ګڼ افغانان او خارجي میلمنو پکې ګډون کړی و. پر ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره ډاکټر عبدالله هم ځان د ټولو ګډون حکومته ولسمشر اعلان کړ او په سپید ارمانۍ کې له خپلو مرستالیانو او ملاتړو سره د لوړې مراسم پر ځای کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د ستر قاضي القضات سید یوسف حلیم لخوا له هیواد سره د مینې او د هیوادوالو د هوساینې لپاره قسم ورکړ چې ولسمشر وروسته په خپله ولسمشر خپلو دواړو مرستیالانو امرالله صالح او سرور دانش ته هم قسم ورکړ. ولسمشر غنی د لوړې د مراسمو پر وخت لومړنۍ ګمارنه د یوسف غضنفر نه وکړه او هغه یې له فقر سره د مبارزې په برخه کې خپل فوق العاده استازی وټاکه. د لوړې د مراسمو پر مهال د چاودنو غږونه واوریدل شول چې د مراسمو ګډون کوونکو ترمنځ یې ګنګوسي او شور پیدا کړ، خو ولسمشر چې د دریځ پر سر یې وینا کوله خلکو ته وویل چې دا یوازې دوه کوچني بریدونه وو او کومه لویه مسله نه وه. هغه د خپلې کورتۍ دواړه خواوې پورته کړې او ویې ویل چې هیڅ ضد مرمۍ لباس یې نه ده اغوستی او د هیچا له ګواښونو به نه هم ویریږي. ولسمشر غنی یا د زړورتیا خورا وستایل شوه او ګڼو کسانو خپل عکسونه هم د ولسمشر په سټایل کې واخیستل او پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړل. جاوید امرخیل هم د ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او په ارګ کې یې اخیستي عکسونه پر فیسبوک پاڼه خپاره کړي دي او ولسمشر غنی ته یې دوهم ځل بریا لپاره مبارکي ورکړې ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.